مسلمانې خور یا زموږ یو مسلمان ورور ډډه لګولې وي او ملاست وي په هغه باندې خوب راشي نو دا اودس یې مات شو. په دې باندې زموږ علما ډېر بهتر پوهېږي چې اصل ناقص پاره د اوداسه استرخا د مفاصلو ده او د استرخا مفاصلو سبب څه شی دی؟ هغه خوب دی. یعنې په ډډه یا په ملاسته باندې ویده کېدل دا هم اودس ماتوي. دویم بېهوشه کېدل. که یو مسلمانه خور یا زموږ یو مسلمان ورور په هغه باندې بېهوشي راشي بېهوشه شي نو د هغه اودس مات دی ځکه په بېهوشي کې هم استرخا د مفاصلو راځي. دریم کله چې یو مسلمان بنده نشه شي ګناهګار مسلمان به ورته ووایو چې هغه نشه استعمال کړې وي او د هغې په وجه انسان نشه شي لکه شراب یې څکلي وي نو په هغه باندې بېهوشي راشي یا ځینې داسې داروګان او دوا استعمال کړي چې په هغه باندې په انسان باندې بېهوشي راشي نو که داسې انسان اودس ولري او په هغه باندې بېهوشي راشي نو اودس یې مات دی. څلورم په مانځه کې البته په اوچت آواز باندې خندا کول چې هغه ته زموږ فقها قهقه خندا ویلې ده په دې باندې هم اودس ماتیږي. یوې خبرې ته قدرمن اوریدونکو باید متوجه شو چې خندا په درې ډوله ده. یو تبسم، دویم زح او دریم چې د قهقه. تبسم دې ته وایي چې صرف هغه شونډې د خلاصه شي او غاښونه د ښکاره شي، نه په خپله آواز واوري او نه بل څوک آواز واوري، چې په مانځه کې ولاړ وي او په داسې طریقه سره څوک تبسم وکړي نه مانځه ته نقصان شته او نه اوداسه ته نقصان شته. دویم چې د ضحک دی. ضحک دې ته ویل کیږي چې داسې وخاندي چې په خپله واوري او په خوا کې که څوک ولاړ وي هغه یې وانهوري. که زموږ یو مسلمانه خور یا یو مسلمان ورور په مانځه کې ضحک وکړي یعنی دومره وخاندي چې په خپله واوري خو که په خوا کې څوک ولاړ دي هغه یې وانهوري، په دې صورت کې د دې مونځ فاسد دی خو اودس یې مات نه دی، اودس ته نقصان نه دی رسېدلی. او دریم صورت چې د قهقه ده هغه دې ته ویل کېږي چې په خپله یم واوري او چې په خوا کې د څوک ولاړ وي هغه یم واوري. نو که په مانځه کې داسې چا وخندل چې خپله یم واورېدل او چې په خوا کې څوک ولاړ و هغه م واورېده اودس یې مات دی، مونځ یې فاسد دی. د اودس کول بیا پې لازم دي او همدارنګه د مانځه راګرځول هم پې فرض او لازم دی. دا د اودس ماتونکي. اوس د اوداسه مکروهات چې اودس په څه باندې مکروه کیږي. د اوداسه په مکروهاتو کې هغه شیان شامل دي چې په هغې سره اودس نه ماتیږي خو د اودس ثواب نه پوره کیږي. کم د اودس ثواب چې الله تا ته درکوي د هغه ثواب نه پوره کیږي او د ګناه ویره هم پکې شته. او فقهاو زموږ د اوداسه مکروهات تقریبا 9 دانې بیان کړي دي. اول د اوداسه ترتیب بدلول. ترتیب خو داسې دی چې کله ته اودس ته کښېنې اول به استنجا کوي، د هغه نه به وروسته 3 واره خپل لاسونه وینځي، بیا به خوله وینځي، بیا به پوزه، بیا مخ، بیا لاسونه، بیا سر، مسه به کوي، بیا به پښې وینځي. او اوس که ته ترتیب غلط کړي مخکې د دې نه چې خپل خولې ته اوبه واچوي خپل پوزې ته اوبه واچوي نو دا اودس مکروه کوي. کم ثواب چې په اوداسه کې دی هغه ثواب نه محروم کیږي. دویم په ناپاک ځای کې اودس کول. په ناپاک ځای کې اودس کول، هغه څوک چې په ناپاک ځای کې اودس کوي د اودس مکروه دی ځکه په هغه کې د دې ویره ده چې د دې جامې پلیتې نشي. دریم د ضرورت نه زیاتې اوبه استعمالول. کمه اوبه چې مناسب دي چې 3 وارې پې مخ وینځه، 3 وارې لاسونه، 3 وارې پښې، 3 وارې خوره، 3 وارې پوزه، د دې نه چې زیاتې اوبه استعمالوي دا په اوداسه کې مکروه دي. په مخکې خپرونه کې به تاسو اورېدلي. څلورم د اوداسه په وخت کې د دنیا خبرې کول. دا هم اوداس مکروه کوي خو که کومه ضروري خبره اوسیږي بیا د هغې خبرې باک کول نشته خو بغیر د ضرورت نه په اوداسه کې د دنیایي خبرو کول د اودس مکروه کوي. پنځم په مخ یا په نورو اندامونو باندې د بدن په نورو غړو باندې په زوره اوبه شیندل یا د غړغړې په وخت کې مختلف اوازونه کول. نو چې اوبه را اخلې ډېرې ورو به یې پورته کې په خپل تندي به یې واچې مخ به وینځي، همدارنګه خپل لاسونه به وینځي خو په زوره مخ ته اوبه شیندل او همدارنګه په زوره لاسو ته اوبه شیندل، په زوره پښو باندې اوبه اچول د اودس مکروه کوي او د اودس ثواب تا ته نه رسیږي. شپږم